بسم الله الرحمن الرحیم. نن په HTML کې لینکونه وایو. لینک څه شی ده؟ لینک عبارت له هغه ټکسټ څخه ده چې قابلیت د کلیک ایبل ولري. یعنې د هغې په واسطه باندې کولی شو چې موږ د یوې صفحې څخه بلې صفحې ته ولاړ شو. په HTML کې موږ لینک ته هایپرلینک هم ویلی شو. هایپرلینک په دې معنا چې موږ کولی شو یو عکس د لینک پر ځای باندې استفاده کړو، یو ډاکومنټ استفاده کړو، یو ټکسټ استفاده کړو، یعنې هر شی کولی شو چې د لینک پر ځای استفاده کړو. د لینک سینټکس چې دا ډېر اسانه ده. همیشه به تاسو په ټګ د ای کې لینک لیکئ. یو اټریبیوټ لري په نوم د اچریف چې په تېره ویډیو کې مو هم ویلی و. اچریف په معنا د هایپر ریفرنس، یعنې له مراجعې څخه بالاتر. دلته به ادرس لیکئ چې کومې ساحې ته تاسو غواړئ لاړ شئ، او په دې ساحه کې چې کوم شی تاسو ته په صفحه کې لیکي هماغه به تاسو ولیکئ. زه دلته عملي شی تاسو ته ښیم. یو فایل ما جوړ کړی ده. دغه لومړنی ټکسټ چې ده دا قابلیت د کلیک نه ده، قابلیت د کلیک ایبل نه لري. یعنې زه که هر کلیک پې وکړم کومه معنا نه لري. دغه چې ده یو لینک ده. کله چې زه دې ته ماوس یوسم زموږ د ماوس شکل چینجیږي، تغییریږي. په دې چې زه کله کلیک وکړم له یوې صفحې څخه بلې صفحې ته ما بیایي. افغان.html ته یې بوتللم، او همچنان دغه یو عکس ده. دا همچنان یو هایپر لینک ده. د لینک پر ځای مې دغه عکس استفاده کړی ده. کله چې په دې باندې کلیک وکړم له یوې صفحې څخه به بلې صفحې ته ما بیایي. نو دا یو مثال و. په دې ځای کې ما یو مثال درته ورکړی ده، لکه دغه وسایل د انتقال، موټرونه. که موټر ده، که تیاره ده، که موټرسایکل ده، د دې په واسطه موږ کولی شو چې د یوې ساحې څخه بلې ساحې ته ولاړ شو. نو دا یو مثال ده د لینک. اوس راځو دلته موږ او تاسو یو فایل جوړوو. عملي کار کوو. دلته یو فایل زه جوړوم په نوم د home.html. دا پسوند ډېر مهم ده چې په تېرو ویډیوګانو کې دا موږ او تاسو زده کړی ده. نو اوس دغه ټول مکمل فولډر زه په ویژوال سټوډیو کوډ کې اوپن کوم. دغه چې دی فعلا نشته دی. ښه، په دغه فولډر کې موږ فقط home.html فایل لرو. په دې کې همچنان هیڅ شی نشته دی. زه د HTML سینټکس لیکم، شیفټ یو انټر کوم، مکمل سینټکس موږ ته جوړیږي چې دا تاسو زده کړی ده په تېره ویډیو کې. زه دلته لیکم د اچ یو ټګ، او په دې کې لیکم this is link lecture. دا د لینک یو لیکچر ده. نو اوس راځو دغه فایل ګورو، اوپن کوو یې. کله چې په دې باندې زه کلیک وکړم دا موږ ته اوپن شي. دلته موږ ته فقط یو خالي ټکسټ ده. اوس یو لینک جوړوو. دلته راځو یو لینک جوړوو. لینک هم چې جوړولو همیشه په ټګ د ای کې به لیکئ، او دا یو اټریبیوټ لري په نوم د اچریف، هایپرلینک ریفرنس. هایپرلینک ریفرنس په دې کې زه لیکم about.html. دا یو ادرس ما ورکړلو، او همچنان دلته پکې لیکم about us زموږ په باره کې. که راشو دغه ریفرش کو، موږ ته به یو لینک جوړ شوی وي. په دې لینک که زه چېرته کلیک وکړم، هغه فایل چې موږ دلته په ادرس کې ورکړی ده په نوم د about.html په دې ساحه کې نشته ده. نو دلته موږ ته یو ایرر راکوي، وی هغه فایل چې و پیدا نشولو. نو راځو یو فایل جوړوو. یا همدغه فایل نه کاپي اخلم، کنټرول سی کنټرول وي، نوم یې چینجوم په نوم د about. په دې کې لیکم دا ټګ هم ترې نه لرې کوم، پکې لیکم چې this is about page. دا د about یوه صفحه شوله. اوس که راشو وګورو ریفرش یې کړو، په دې باندې کله چې زه کلیک وکړم نو د دې صفحې څخه یې زه انتقال کړم about صفحې ته. دا یوه صفحه شوله. کولی شئ تاسو زیاتې صفحې جوړې کړئ. نو تاسو کولی شئ چې ډېرې صفحې جوړې کړئ، ویبسایټ جوړ کړئ په همدې شکل باندې. اوس د دغه about نه زه یو کاپي اخلم، کنټرول سی کنټرول وي، د دې نوم کومه کانټکټ.
کانټاکټ دا اباوټ شولو کانټاکټ او هم صفحه لرو. اوس د کانټاکټ لینک هم ورکوم. په هم کې زه یو د کانټاکټ لینک ورکوم. ټاګ د ا لیکو اچریف مساوي په نوم دی contact.html. دا مو چې کله ولیکلو په دې کې زه ورته لیکم چې کانټاکټ دغه به موږ ته هغلته ښکارېږي. دا کانټاکټ ټکس چې کوم موږ ولیکلو دا موږ ته هغلته ښکارېږي په دغه د ویب په صفحه کې. د ا ټک چې دا انلاین ده. په یوه خط کې چې څومره ټګونه ولیکئ هغه به ټول په یوه خط کې تاسو ته ښکارېږي. کانټاکټ از مو ولیکلو. اوس په دې باندې زه کلیک کوم. کانټاکټ چې کله په کانټاکټ باندې کلیک وکړم نو راځي همغه ساحې ته هغه موږ ته ښایي. زه اوس راځم یو دانه عکس په شکل د کانټاکټ جوړوم. دغه هلته یو بل ټک د ا لیکم. ټک د ا اچریف ورکوم. دا چیرته ورکړم دا به اباوټ ته ورکړم. اباوټ از دلته اوس په دې ساحه کې زه یو عکس مشخص کوم. ټک د آی ام جی ایمیج دا اس آر سی لري. دا ټک د آی ام جی یا د ایمیج چې دا یو اټریبیوټ لري په نوم دی ریسورس. اس آر سی ریسورس. په دې کې زه لیکم ریسورس چې دا زه راځم دې ته اوس یو دانه چیه را ډاونلوډوم. دې ته زه اوس یو دانه هغه راوړم عکس راوړم. ودرېږه صبر وکوه زه دغه درس ووایم ښه. په دې کې زه اوس دلته راځم یو دانه عکس راوړم. دغه عکس به انشاءالله صحیح وي. کنټرول سی دا عکس زه راوړم کومې ساحې ته د کوډ ساحې ته. په دې کې کنټرول پیسټ کوم یې. دې نوم هم چینجوم په نوم د a.gif. اوس راځم په دغه آی ام جي کې ورته لیکم چې دلته یو دانه عکس ده په دغه ساحه کې ده په نوم د a.gif ده. دغه ته وایت هم ورکوم. وایت چې دا زه ورکوم څو 300 پکسله. دا جوړ شولو. اوس که چېرته راشم دا ریفرش کم ماته به دا راشي. خو 300 چې دا ډېر غټ ته تر حد نه هم زیات غټ ته دا به 160 کړم. ریفرش په دې شکل. نور هم کولی شئ د دې نه هم کوچنی کړه 50. ریفرش صحیح شو. اوس دا مې یو لینک شو. کله چې ماوس وروړی دا چینجېږي. اوس که په دې باندې زه کلیک وکړم اباوټ از همدغه صفحې ته مې بیایي. که په دې باندې هم کلیک وکړم همغه صفحې ته مې بیایي. نو په HTML کې ځکه لینک ته هایپر لینک هم مونږ وایو. دوستانو دغه د لینک جوړولو چې په ډېره ساده شکل باندې جوړېږي. اوس دغه لینک چې دا څو خاصیتونه لري. د دې په خاصیتونو باندې به اوس وغږیږو. لینک چې دا په ډیفالت شکل باندې کله چې نه وي ښودلی شوی کله چې دلته راشو اوس دغه لینک چې دا ښودل شوی ده یعنې موږ کلیک پې کړی ده. زه دلته یو بل لینک جوړوم په نوم د فیسبوک. دې لینک نه یې لاندې جوړوم. ټاګ د ا ورکوم. اچریف باید چېرته وکړي فیسبوک ته https://facebook.com facebook.com. اوس که چېرته انټرنیټ وي چې کله په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به چېرته بوځي فیسبوک ته به بوځي. دا سیف کوم. راځم دلته ریفرش کوم. وګورئ د دې تاثیر او تفاوت اوس درته ښیم. مونږ د دې لینک رنګ ولې په دې شکل باندې شوی د آبي ده. د دې مطلب اوس درته وایم. لینک چې دا په عموما شکل باندې 3 خاصیتونه لري. کله چې نه وي لیدل شوی یعنې مونږ کلیک نه وي پې کړی. کله مو چې کلیک نه وي پې کړی په شکل د آبي ښکارېږي او انډرلاین هم لري. او کله چې کلیک پې وکړې یعنې ورته ورننوځې هغه مونږ ته څنګه کېږي
دغه رقم ته یو پارپل رنګ اخلي. او کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ یعنی د بټن مو خوش کړي نه وي دا څنګه رنګ اخلي؟ انډرلاین اخلي خو رنګ یې سور کیږي. کله چې خوش کړئ هغلته به تاسو بیایي. دا 3 خواص لري. دا به تاسو په یاد ولرئ. په دې باندې چې کله کلیک وکړو اوس خو انټرنیټ فعلا نشته ده نه ده پیدا کړی ځکه دغه اوس ګوره دې رنګ ته چینج نه شولو ولې ځکه چې انټرنیټ نشته هغه لینک ته تر اوسه پورې مونږ نه یو تللي که نه ویې ویلې چې یعنې انټرنیټ نشته نه شو کولی چې مونږ لاړ شو په دې خاطر باندې. نو دغه 3 خاصیتونه لري لینک. تاسو کولی شئ چې دغه لینک په خپل شکل په خپل ډیزاین باندې هم چینج کړئ. راځو د دغه لینک ډیزاین اوس مونږ او تاسو ورته کوو. په دې شکل باندې ورته کوو. اول راځم دلته یو دانه ټاګ جوړوم په نوم د سټایل. ټاګ د سټایل په همیشه په سیکشن د هیډ کې لیکه. ټاګ د سټایل مې ولیکلو. په دې کې زه اوس ورته وایم دا درس خو مې وویلې. اوس به دغه سټایل ورکړو چې کله په دغه لینک باندې کلیک مونږ نه وي کړی په خپل ډیزاین باندې چینج کړو. څنګه کولی شو چې هغه لینک مونږ ته ښکاره شي او څنګه کولی شو چې مونږ ته ښکاره نه وي په کوم رقم په کوم شکل باندې مونږ ته وښودلی شي. راځم همدغه په شکل د لایو راولمه. دا د ویژوال سټوډیو کوډ خوبایي ده چې مونږ ته دغه کوډونه په لایو شکل باندې راولي. یعنې هغه ته مونږ کار پې کوو دلته به مونږ ته اتومات چینجیږي. هر څه چینج کې راولی دلته به راځي. ګورئ زه دلته لیکچر لیکمه په لیکچر پسې وروسته لیکمه افغان. کله مو چې سیف کړو هغلته به اتومات را چینجیږي. اوس راځم دلته خو مو سټایل ولیکلو. په دې کې زه ورته وایم دلته مجازي کلاسونه مونږ لرو. په دې کې ورته وایم چې هغه کلاس یا هغه ټاګ چې نوم یې ای ده دا د دې نه وروسته زه کالم ورکوم یعنې 2 نقطې سر په سر د دې مطلب یو مجازي کلاس ده. یم کله چې دغه لینک و لینک هر ځای کې چې دغه لینک و دې ته زه براکټ ورکوم. هر ځای کې چې تاسو لینک ولیدلو د دې کالر باید څنګه شي. اوس یې فعلا د دې کالر څنګه ده فعلا خو وګورئ د دې کالر چې ده آسماني شین ده. زه وایم چې د دې کالر هر ځای کې چې لینک و د دې کالر به ماته یلو وي یعنې زیړ رنګ به ولري. اوس یې که چېرته سیف کړمه هغې لینکونو رنګ به همیشه زیړ وي خو دا زیړ خو دومره خوندور نه راځي. زه ورته وایم چې دا ماته ټوماټو وي. ټوماټو په دې شکل به ماته وښودلی شي. هر نوع کولی شئ چې تاسو ته لینک په خپل شکل باندې په خپل ډیزاین باندې جوړ کړی. د دې نه وروسته زه ورته وایم چې دغه انډرلاین چې ده خوندور نه ده دا ماته لرې کتې نه. ورته ووایم چې د دغه ټیکسټ ډیکوریشن ماته ترېنه لرې که. ډیکوریشن ماته ترېنه لرې که. څنګه یې که راته نان یې کړه. نان په مطلب دی یعنې باید نه وي. اوس وګوره لینک ده شکل یې هم بدل شولو ډیزاین یې هم بدل شولو. اوس کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم څنګه کېږي رنګ یې بدل شولو. یعنې دغه هغه لینک ده چې په دې باندې ما کلیک کړی ده زه ورغلی یم هغه لینک مې لیدلی. اوس زه ورته وایم چې کله ما یو لینک ولیدلو د هغې رنګ ما ته په بل شکل باندې که چې کله ویزیټ شولو. ورته وایم د دې نه وروسته چې د ای ټاګ د ای په ټاګ کې هر یو لینک چې کله ویزیټ شوی و ویزیټډ شوی و ما ته د هغې رنګ څنګه کړه. د هغې کالر ما ته باید په شکل د پارپل کړي. ریډ یې اول به وښیم. اوس وګوره دا سور شو خو د هغې سره لږ فرق لري. زه به ورته وایم چې دا ما ته بلک کړه. دا به بلک شي یعنې دا لینک مونږه کتلی ده لیدلی هم ده. کله چې زه په دې باندې ګوره کلیک وکوم دا مونږ ته سور رنګ اخلي. سور هغه لینک هم کولی شئ تاسو کولی شئ چې هغه هم چینج کړئ. هغې ته اکټیو وایي. زه راځم اوس یو بل درته ښیم. د دې نه وروسته هاور ده چې کله تاسو د ماوس وروړئ د دې ډیزاین باید چینج شي. کالر باید چینج شي.
ورته لیکمه چې ټاګ د A یو مجازي کلاس لري په نوم د آور. د او چې دا سایلنټه ده آور. دې ته چې کله ولاړې چې کله آور شولو د دې کالر ماته چینج کړه. دې کالر کوم رقم ته شي؟ کالر یې راته شي پارپل. اوس وګورئ دوستانو کله چې زه دې ته ماوس ورغلم دا ماته پارپل شکل باندې اوړي دې ته به چینجېږي. ورته وایم چې بکګراوند هم باید ولري. بکګراوند دا ښکالر همچنان باید ولري په نوم د لایټ بلو. صحیح شو؟ اوس وګوره لایټ بلو یې واخیستلو. چې کله زه دې ته ماوس ورولمه د دې شکل به موږ ته په دې شکل باندې چینجېږي. که غواړئ چې کله هاور شي انډرلاین هم ولري. دلته به راشئ ورته وبلیکئ چې د ټکسټ داش ډیکوریشن دې موږ ته څنګه شي وښودلی شي انډرلاین دې شي راته. اوس چې کله زه د ماوس ورولم هغه په دې شکل باندې موږ ته راځي. لینک ته هم تاسو بکګراوند کالر ورکولی شئ. دلته ورته ولیکئ چې بکګراوند داش کالر دې موږ ته واخلي کوم رقم؟ بلک به ښه نه وي، دغه به لږ ښه رنګ وي. وګورئ چې کله زه اوس ماوس ورولم په دې شکل راځي. دوستانو نو دغه ته چې کوم هغه ما جوړه کړې ده منیو ما جوړه کړې ده په دغه شکل باندې دا به هم انشاءالله جوړوو. دا سب منیو هم لري. په دې باندې به بیا په بله ویډیو کې کار کوو انشاءالله. دا به وایو دا ډېره اسانه ده. په دې باندې به انشاءالله تعالی کار کوو. همدغه چې دا لینک چې دا یو لینک لري دا یو کلاس ته مجازي یو ویزیټډ لري چې کله لیدل شوی په دې شکل دې ماته وښودلی شي. او یو بل هم لري په نوم د آور چې کله دغه ماوس ته وروړې هغه دا ډیزاین تاسو ته اخلي که نه. یو بل هم لري په نوم د دغه ده ټاګ د A اکټیو ده. اکټیو یعنې چې کله دغه ماوس په دې باندې تخته کې تر څو چې الا کړی نه وي پرېښی دې نه وي هغه بل رنګ اخلي. زه ورته وایم چې کله اکټیو شولو موږ ته همدغه ته کالر ورکړه. یو کالر به کوم رقم ته ورکړو؟ زیډ به ښه وي چې ښکاره شي هغلته. یلو کالر ماته ورکړه. اوس وګورئ دوستانو په دې باندې زه کلیک کوم زیډ رنګ یې واخیستو. که پرېږدم نو هغلته به لاړ شي. دا دوستانو د لینک ډیزاینونه وو سټایلونه وو په دې شکل باندې کېږي. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ هم ګرځېدلی وي. په دې باندې به تاسو کار وکوئ. دا چې دي اوس دغه درسونه چې دي مربوط د CSS راځي خو خیر ده فرق نه کوي. کوم چېرته زده کړی هم نه وي په نورو ویډیوګانو کې انشاءالله تعالی وایو. تاسو اوس فعلا دومره وکوئ چې د دې په کانسپټ باندې پوه شئ په مطلب باندې. نو د لینک په باره کې نورې موضوعګانې هم لرو په هغې کې به په راتلونکي ویډیو کې خبرې وکوو انشاءالله. اوس مو الله مل شه.